बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هرالې او ستړي مشئ ملګرو په دې نننۍ کلاس کې مستاسو د پاره اخم ټکی راوړي د هغې معنی او هغه به درته بیا په جملو کې هم استعمالوم ملګرو کو چېرته تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کړئ نو دا کلاس تر اخره پورې وګورئ راځئ چې خپل کلاس شروع کړو غاسپ وی غپ شپ ته یعنی موږ چې کوم خپل منځ کې خبرې اترې کوو هغې ته په انګلیش کې وی غاسپ غپ شپ بشیر غاسپ with his friend all night بشیر ټوله شپه خپل ملګرو سره غپ شپ لګاو سټیر کتلو ته یعنی موږ چې یو کس ته ګورو دې ته په انګلیش کې وی سټیر they just wanted to stare at her هغه صرف هغې ته کتل غوښتل که موږ یو کس یادوو چې هغه صرف هغې ته کتل غوښتل نو په انګلیش کې به وي they just wanted to stare at her ویسټ وی مغرب ته د مغرب چې کوم طرف دی هغې ته په انګلیش کې وي ویسټ the sun set in the west نور په مغرب پریوځي یعنی نور د مغرب طرف ته پریوځي نو په انګلیش کې به وي the sun set in the west بوچر قصاب کم کس چې غوښه خرڅوي هغه ته په انګلیش کې وي بوچر this butcher give short measure دا قصاب تول کم کوي یعنی یو کس له چې کومه غوښه ورکوي هغه تول د هغې تول کم کوي نو په انګلیش کې به وي this butcher give short measure rain باران ته په انګلیش کې وي rain it may rain today کیدای شي چې نن باران وشي کوم موږ وایو چې د باران امکان دی یا کیدای شي چې باران وشي نن نو په انګلیش کې به وي it may rain today comb ګمنځ ته په انګلیش کې وي comb I comb my hair زه خپل ویښته ګمنځوم یعنی موږ چې خپل ویښته سازوو ګمنځوي نو په دې کې چې موږ وایو چې مطلب زه خپل ویښته ګمنځوم نو په انګلیش کې به وایي I comb my hair daily روزانه ته په انګلیش کې وایي daily I get up at 7 o'clock daily زه روزانه 7 بجې پاسم opinion رائے what is your opinion ستا څه رائے ده که موږ یو کس وو چې ستا دې باره کې څه رائے ده نو په انګلیش کې به ورته وایي what is your opinion epitome نمونه the manners of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is an epitome for everyone د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق د ټولو د پاره یو نمونه ده یعنی د نبی علیه السلام چې کوم ښه اخلاقو دا د ټولو خلکو د پاره یو نمونه ده نو په انګلیش کې به وایي the manners of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is an epitome for everyone knowledge علم ته په انګلیش کې وایي knowledge is light علم رڼا ده work کار ته په انګلیش کې وایي work I start work at 9 o'clock زه په 9 بجې کار شروع کوم که موږ یو کس ته وایو چې زه په 9 بجې باندې کار شروع کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I start work at 9 o'clock څوک who is knocking at the door دروازه څوک وهي که موږ یو کس ته وایو چې دروازه څوک وهي نو په انګلیش کې به وایي who is knocking at the door tea چای ته په انګلیش کې وایي tea how is the tea چای څنګه دی که موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې چای څنګه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي how is the tea prayer مانځه ته په انګلیش کې وایي prayer he offers prayer 5 times a day هغه 15 وخته مونځ کوي که موږ یو کس یادو چې هغه په ورځ کې 15 وخته مونځ کوي نو په انګلیش کې به وایي he offers prayer 5 times a day ملګرو دا او زمونږ نننی کلاس چې دا
پای ته ورسېدو. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د دې چینل نه په راروان وخت کې همداسې ویډیوګانې میلاویږي. اوس مهال اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.